د کوم خلکو چې د خدای په خودل شوی لار باندې د تللو نه انکار کړي دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو شپن کې زناور ته आवाज کوي او هغه زناور د ها هو د आवाज نه سیوا هیڅ نه اوري دوی کانه دي چاړاګان دي وړاندې دي ځکه څه خبره په عقل کې ناراضي اے مومنانو کچری تاسو په حقیقت کې د الله بندگی کوونکي نو کم پاک سيزونه چې مونږ تاسو له درکړې دي هغه به تکلیف خوري او د الله شکر وباسئ د الله د طرف نه کس پابندي پتا سو باندې دا نو هغه دادا چې مردار مخره د ویني او د خنزیر د غوښنه ځان ساتي او هغه سیز مخره چې پاغه باندې د الله د نوم نسیوا د بل چا نوم اغستل شوی وي هو چې کم سره مجبور وي او د قانون ماتولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو کو هغه د دې سيزونو نه سو اخري نو ګناه پې نشته الله بخون کې مهربان دی حق دادی چې څوک هغه حکمونه پټوي چې هغه الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او د دنیا په لګه فائدہ هغه قربانوي هغه په اصل کې په خپلو ګېډو کې وره چوي د قیامت په ورځ به الله هرگز داغوی سره خبري اونکړي او نه به هغوی پاک کړي او داغوی د پاره دردناک سزا ده